په آیت الکرسي چې انسان د جناتو څخه څنګه خلاصیږي په خدای دې مې قسم دا کینچي نه د غچې دا ما ته چې کپړه ور باندې کاټو والله که دا کینچي دومره تیزه ده دومره تیره ده دومره اثر پر دې کپړه کولی شي لکه آیت الکرسي چې پر پیریانانو شیطانانو باندې کوي دا د الله رسول فرمایي ډېر وار دا رقم پیښه شوې ده چې صحابه به شیطان ونیوي صحابه به جن ونیوي پیری ونیوي د کوره به اغلا کوله چې وبینوي بیا به پښتنه جن وکړه څوک یې څنګه راغله دا به نو هره ورځ دی راتلی اغلاوې به کولې نو هغه ورته زه جن یم پیری یم نو څنګه راغله ولې راغله بیا به صحابو پر دې خبره مجبوره کړي ته دا راورشه چې کوم کار باندې بیا موږ تاسو ځان خلاصولی سو ستا د عذاب سه ستا د فتنې سه ستا د ضرر سه ستا د تاوان او د نقصان سه دې ټولو جناتو به ورته ویلې ولایت کرسي وایه په آیت الکرسي انسان د شیطان د ضرر سه او د پیري د ضرر سه خلاصیږي په دې آیت الکرسي کې چې الله کوم شی یې شي دي موږ خو ګرځو پر ملایانو باندې وروره تراکه یو تاویز راکه تراکه یو څاړ تراکه یاره د الله رسول آیت الکرسي فرمایلی ده چې زیب ګوره تاویز نه دی تاویز ټیک دی منم یې د شو بزرګانو علماو تاویز دا تاویز عام طور د دې وجې دی چې کوچنی یې ویلی نیسي نو موږ پر کاغذ ولیکو پر غاړې وروزړو صحیح سو دا د دې دپاره یې عام طور خو چونکې موږ ګرده تباسو یو شی نسو ویلی نو غټان هم تاویز په غاړه کړی ما هم په غاړه کړی دی تا هم په غاړه کړی دی چې یو سړی په خوله باندې توري ویلی سي په خوله توري ویلی سي بیا د غاړې څه ضرورت شي په زړی منم مخالفت نه کوم زموږ د علماو د بزرګانو مشرانو مخالفت نه کوم خو لیکن خبره چې د هغه دا ده دا شیطانانو پیریانانو به صحابو ته ویلې چې په آیت الکرسي باندې له ما ځان خلاصولی سي آیت الکرسي وایي بیا زه نسم راتلی ستا کور صحابه به رالو پیغمبر علیه السلام ته به ویل یا رسول الله داسې داسې خبره د الله رسول ورته وفرمیل دا چې کوم شیطان و تا ته خبره کړې دا دی کافر دروغزن دی ولیکن دا خبرې رښتیا درته کړې ده د کم پیری چې خبره درته کړې ده دې رښتیا خبره درته کړې ده په آیت الکرسي باندې ځانونه خلاصوي آخري دوه قله او آیت الکرسي دا ډېر مهم شی دی والله د الله رسول فرمایي